جلال آباد ته راغلي یو او دلته د سیلاب خیریه بنسټ لخوا چې کوم ډله ییز واده مراسم دي دې کې مو ګډون کړی. کورنۍ دي چې شپږ کاله، اته کاله، لس کاله، 12 کاله، 14 کاله په کوزده کې پاتې شوي وو. دومره خوشحاله یم چې د خوشحالۍ نه غږېدی نشم، ګونګی یم. بیخي ډېر بیخي ډېر. نو لیدونکو هیله ده چې روغ جوړ به یاستئ. جلال آباد ته راغلي یو او دلته د سیلاب خیریه بنسټ لخوا چې کوم ډله ییز واده مراسم دي دې کې مو ګډون کړی دی او هره لحظه به یې له تاسې سره شریکوو. تقریبا چې 130 جوړې نمایندان دي چې د دوی د واده مراسم به ترسره کیږي او ترڅنګ یې دوی ته د واده ټول لوازم لکه د کالو وینځلو ماشین، جانماز، لوښي، بیډ، د کالو ګنډلو ماشین او داسې ګڼ توکي چې تاسې په تصویر کې ګورئ دا ورته د سیلاب خیریه بنسټ لخوا تیار شوي دي. د دې واده مراسمو هره لحظه به له تاسې سره شریکوو. همدارنګه به د سیلاب صاحب له خولې هم واورئ چې څومره تیاری یې نیولي دي او د ترڅنګ به یې د زومانو د خوشحالۍ احساسات له تاسې سره شریکو. له موږ سره اوسئ. بسم الله الرحمن الرحیم. لکه څرنګه چې تاسې او هېوادوالو په جریان کې د کلونو را په دې خوا سیلاب خیریه بنسټ د لوړ ملا ماتوونکي ولوا، بې ځایه رواجونو، ضدبازۍ او په واده کې د اسراف او د بې ځایه او لوړو مصارفو سره د مبارزې په خاطر باندې عملاً خپله مبارزه دغه ناخوالو پر ضد باندې عملاً خپله مبارزه را پیل کړې ده. د یو افغانستان په مختلفو ولایتو کې مو ډله ییز ودونه نیولي دي چې دا ځل د ښکلي ننګرهار همیشه بهار د علم او فرهنګ په زانګو کې د 130 جوړو ناویانو زومانو د واده د مراسمو ویاړ لرو. دا هغه کورنۍ دي چې شپږ کاله، اته کاله، لس کاله، 12 کاله، 14 کاله په کوزده کې پاتې شوي وو. د خپل واده د مراسمو د لمانځلو وس او قدرت یې نه درلودلی. حتی خبره یې بیخي تر دښمنۍ پورې د خسرو د زوم د سر رسېدلې وه. د 3 میاشتو را په دې خوا موږ د دوی په مابینځ کې منځګړیتوب وکړي. ولورونه یې ټوله د سیلاب خیریه بنسټ په منځګړیتوب باندې الحمدلله ټولو خسرانو ور وبخښله. د ټول کور ټول مکمل وسایل تر کالینې پورې، تر ډبل بیډ، چپرکټ یا تخت خواب چې تاسې بیا مالته ووینئ، کالو پرېمنځلو ماشین دی، د خیاطۍ ماشین دی، سولر دی، کمپلان دی او توشکې او 15 کلمه د امام وسایل دي او تقریبا څه کم 80 دي او که د 80 څخه اضافه دي د اشپزخانې وسایل دي. تقریبا څه کم 50 کلمه د آرایش سامان دی پکښې. هرې نوع کور ته 15 جوړې کالي دي او د دوی مکمل سیخ دی، ګلپوشه ده، عینه مصب تر کیکه پورې. تقریبا تر 180 کلمه زه فکر کوم چې جنس زیات دی، ټوله د سړي په یاد کې نه راځي. نن یې د الحمدلله د واده منځلو مراسم دي. د خیر واقعا چې جلال آباد ښکلی ننګرهار مې د علم او د فرهنګ زانګو ده. هر کورنۍ ته چې زه په ننواتې ورغلی یم، زه بېنوا نه یم رایله کړې. 100% کې ولور راته وبخښئ چې زه د ټولو ننګرهاریانو ته وایم چې تاسو ټول ته سلام. نه پوهېږم چې په کوم مؤدبانه الفاظو باندې مننه ځینې وکړم د ننګرهاریانو څخه
چې یعنی تصادفي نه سو پیښه چې زه یو کور ته په ننواتې راغلی یم چې خپل پر لورو پر زوم دې رحم وکړه الله سبحانه وتعالی به پر تا باندې رحم وکړي دا ولور ور وبخښه دا طلا شرطونه ور وبخښه او زه دې بېنوا را رخصت کړی یم. دغه یو ځانګړنه د نور ولایتونو څخه لري. یو دوهم ځانګړنه یې دا ده چې د دې ځای د ډلهییز واده تقریبا 80% مدیریت خپله والي صاحب پر غاړه باندې واخیستی، د جلال آباد ننګرهار والي صاحب پر غاړه باندې واخیستی. یعنی د څلورو ولایتو یعنی یو ابتکار یې وکړي، په ډېر ډلهییز واده کې یو ابتکار وکړي. بس موږ ته یوازې نه لرو، الله سبحانه وتعالی دې والي صاحب ته یوازې ورکړي. د څلورو ولایتو قومي مشران یې پکې شامل کړل، د څلورو ولایتو د شورای علما رئیسان یې پکې شامل کړل، تجاران یې پکې شامل کړل. په دې واده کې تقریبا څه د پاسه 1500 کسان یې بانفوذه کسان یې واده ته دعوت کړل چې دا به یوازې ډلهییز واده نه وي، د دې ځای څخه به د لوړ ملا ماتونکي ولور، بې ځایه رواجونه، ضدبازي او د نور نافعال پر ضد باندې عملا غږ پورته کېږي او د دغه ځای څخه بیا مبارزه کېږي او اساس او بنیاد یې هم د ښکلي ننګرهار څخه وي. تیاری خو یو هفته مې کېږي چې خوب مې نه دی کړی، همدومره مې په یاد دي چې یو هفته خو مې خوب نه دی کړی، فقط چې خوب هم په چوکۍ کې به مې خوب کړی، ځکه چې دا هر شی چې تاسو ورته وګورئ یوازې یو کانټینر یوازې توشکې وې دا چلپوټه، او یو نیم کانټینر یوازې تختې خواب و، او یو کانټینر یوازې د کالو پرېمینځلو ماشینان و، یو کانټینر یې یوازې د کولر و. نو دا چې تا د مرچو تر قرار حساب ورته وکړه، هر شی یو کانټینر حساب کړه، ته فکر وکړه چې دا به څومره دا د کابل څخه را انتقال غواړي، دلته ځای ورته پیدا کول، د دې ځای څخه بیا سالون ته دا بیا ټوله منظم د هر زوم برخه جلا جلا ورته ایښول غواړي. طبیعي خبره ده چې یو څه زحمت غواړي او زحمت پکار شي. ټولو معززو کورنیو ته په خاص توګه د کورنیو مشرانو ته، باصلاحیته مشرانو ته مې پیغام دا دی چې زموږ سره د لوړ ملا ماتونکي ولورو، بې ځایه رواجونو، ضدبازیو په واده کې د بې ځایه اسراف د مخنیوي په خاطر باندې په دې مقدسه مبارزه کې را سره شریک سي. چیلنج جوړ کوم په ټوله نړۍ کې تاسې ماته د ولور اخیستونکی میلیونر نه دی لیدلی او یا د یو ګوله ډوډۍ څومره بده خبره ده چې یو څوک وایي چې پلاني خپل لور خرڅه کړې، خپل خور یې خرڅه کړې ده. راسې دا فرهنګ ته نه ووایو او دا فرهنګ د شکنکو د مځکې څخه دا یوازې په سیلاب باندې نه کېږي. راسې هر یو ځان سیلاب کې تاسو ورته وګورئ، په روژ کال یوازې 1000 جنازې د ځوانانو د افغانستان حکومت ته تسلیم شوي. په اجتماعي ټولنه کې هر معلول تابع د یو ولایت. آیا تاسو پوښتنه کړې ده چې دا ځوانان د چیش لپاره تللي وو؟ دا چې د دریابونو کې ناهنګان خوري، د ترکیې او د یونان په دریابونو کې یا په واورو کې خپل شیرین ژوند د لاسه ورکوي او یا هم مرزبانان یې بې رحمه وژني یا په رواني تکلیف باندې اخته کېږي. دغه تعداد خو بیخي په زرهاو دی دا تعداد. راسې د انسان ژوند وژغوره، هر بېوزلي ته د ژوند کولو حق ورکړو، هر بېوزلي ته د واده حق ورکړو، هر بېوزلي ته د سکون حق ورکړو، هر بېوزلي خور و ورور ته د ایمان د تکمیلېدونو حق ورکړو. الله سبحانه وتعالی تر ټولو ښه رزق ورکوونکی دی. دغه زموږ رزق روزي نه ده. د ټول څخه میله دا ده چې دغه ولور یو ډېر شرماوره ده. والله زه ډېر سخت شرمېږم چې خارجي سفرونه کوم چې وایي په افغانستان کې خلک خپل خوندې او لوڼې خرڅوي. دغه پیغور راسي چې نور ختم. لیدونکو بیا هم ستړي مه شئ، ترڅنګ مې یو ځوان ناست دی چې په اصطلاح د واده شاو دی او د ډلهییز واده په مراسمو کې دغه د نن ورځ را رسېدلې ده. د ده سره به غږېږو، د ده احساسات به تاسو سره شریکوو. ستړی مه شئ. خیر اوسې، مننه. ډېر زیات خوشحاله شو چې نن بیا سره راټول شوي یو او څنګه یې ښه خو راغلی په خیر انشاءالله. جوړ اوسې، مننه. که لومړی راته ځان معرفي کوئ.
نوم مې جاوید افغان دا او د ننګرهار ولایت ما او بس په ډلیز واده کې اشتراک کړی دا او ډیر زیات خوشاله یم چې بیا مې هم داسې د زړه ارمان پوره شو او ډیر وخت کېږي چې کوژدن مې کړی و واده ته مې وخت نه لرلو او بس سلام څخه ډیره زیاته مننه کوم چې موږ سره دومره غټه همکاري وکړه د ټولو ځوانانو لپاره ډیره غټه قرباني ورکړه نو دغسې ځوانان دې تل ژوندي وي او بس نن چا خبره ډیر زیات خوشاله یم نو څه به ووایو البته چې خوشاله به نن دی هغه د ورځ دی راغلی ده چې هغه خپله خوشحالي ولمانځي د ژوند نه خوند واخلي که دا راته ووایي چې څه وجه وه څه لاملونه وو چې ستاسې د دې سترې خوښۍ په مخ کې خنډ نو داسې و چې تقریبا دا پنځه شپږ کاله کېږي زه په میډیا کې نمایشونه کوم تر اوسه پورې ما غږ چا نه و اورېدلی او ډېر کارونه زه تاسو وړاندې کوم د رسنۍ په وړاندې لکه تاسو ګورئ چې زه پنځه شپږ دانې موټرې په خوله کې کشوم همداسې په ګرمو غوړو باندې مخ وینځم شیشې خورم پاکیانې خورم میخونه خورم ورسره تر څنګ پر ګرمو غوړو باندې مخ وینځم ډېر کارونه کوم چې غیر ناممکن دي خو داسې و چې تقریبا دا څلور نیم پنځه کاله کېږي زه نمایشونه کوم او تر اوسه پورې دغه نه و شوی نو کوژدن مې کړی واده ته مې وس نه کېدلو بس سیلاب صاحب څخه بیا هم ډېره زیاته مننه کوم چې موږ یې په دغه لیست کې نوم ولیکلو او ډېر ښه اشتراک هم پکې وکړو بیا د هغې زمانو مشر یم زه ټاکلی یم په واده کې هم نمایشونه لرو هغه به هم تاسو راسره وګورئ د زمانو خوشحالولو لپاره انشاءالله مخکې خو ما په میډیا کې 2-3 موټر کش کول خو دې کې مې اراده کړې ده چې د زمانو موټر 2 دانې په خوله کې کش کړم دا خو ډیره ښه خبره ده چې ترڅنګ ته یو لوی هنر او کمال هم لري خو یو خبره وکړم ټوکه دې پکې چې نن د خوشحالۍ ورځ ده نو باید پام ولري چې داسې څه ونه کړي چې مطلب یو ستونزه درته پېښ شي خوښي دې درته کمرنګه نه کړي نه انشاءالله ورزشکارانو باندې پر وطن خدمت پر د بچي وي کې او بل داسې راشي دغه کوم کارونه موږ کوو دې لپاره زحمت او بسخواري کوو دا داسې نه راشي موږ آیا یو ورځ 2 ورځې کوو دا هر ځای کې موږ شي دغه کوو دې لپاره موږ ټریننګ کوو دې لپاره موږ تمرینات کوو او دا د خدای یو ورتیا انسان ته خدای پاک خپل قدرت او ورتیا ورکوي نو هغه ځوانانو باندې دغه کوم چې څوک غواړي چې دغه کارونه یاد کړي دغه د رسنۍ په وړاندې ځان دغه کې هغې نه دغه کوم چې خپل مونږ او داسو کې د مشرانو قدر وکړي خپل مور او پلار عزت وکړي او په زړه کې اراده وساتي چې انشاءالله موږ هغه کار کوو د اسلام لپاره کوو موږ هغه کار کوو د خپل ملت د افغانانو لپاره کوو نو انشاءالله هر افغان شي مخکې پرمختګ کولی شي نن خو دغه د تقریبا 130 جوړې راغلي دي په د محفل کې شتون لري او د ژوند یوه ستره خوشحالي به نن انشاءالله ترسره کېږي هغه کورنۍ چې د دومره ځوانانو د خوښیو مخه یې نیولې وه هغوی ته د پیغام څه دی نو دې څخه ډېر زیات خوشحاله یم پوه شي چې بیا هم دغسې سره راغونډ شوي یو او د ټولو د زړه ارمانونه پوره شو نو دې کې داسې ډېر خلک وو چې هغې خپل دغه کولی شي کاروبار یو ایله دومره کولی شي چې کور ته به یې راوړي نور د واده وسې نه نو ډېر زیات خوشحاله شي نن د هغې غریبانانو د زړه ارمانونه هم پوره شي ورسره تر څنګ زموږ د زړه ارمان هم پوره شو انشاءالله چې دغسې مشران زموږ ژوندي وي دغسې مشران مونږ ولرو انشاءالله د مونږ ټول د زړه ارمانونه به پوره کېږي په خیر او ترڅنګ د هغه مجردان یعنی ننګرهاري مجردان چې لا پاتې دي هغوی هم د شیبې شماري چې د هغوی ورځ به انشاءالله د هغې شیبې هم رارسېږي چې څنګه په مونږ باندې خوشحالي راغلې ده انشاءالله په هغې باندې دا خوشحالي راځي په ټولو به انشاءالله راځي چې تر ټول پورې زموږ د سیلاب صاحب او مشران ژوندي وي په خیر باندې ډېره مننه خدای دې خوښ لره مننه بیا هم ستړي مشي درنو لیدونکو دغه د یو ډله زمانو یا شاګانو سره ناست یم غواړم د دوی سره خبرې وکړم د دوی احساسات له تاسې سره شریک کړم ستړی مشه ځوانه ستړی مشه که لومړی دې راته نوم واخلي حضرت علي مې نوم دی حضرت علي نن د ژوند د خوښیو یوه ستره ورځ ده څومره خوشحاله یې دومره خوشحاله یم چې د خوشحالۍ نه غږېدی نه شم ګونګی بیخي ډېر بیخي ډېر او لامل یې څه دی چې خوشحالي در باندې دومره تاثیر کړی لامل خو دا دی چې ډېره غریبي وه په ډېرې غریبۍ کې دومره غټه خوشحالي او بیا 4-5 کاله بعد موږ داسې دې ته خوشحالي ویل یعنې فکر دې نه کولو چې داسې یو ورځ به مړه شي خدای راوړه خدای راوسته یعنې چې الله یې کوي څوک یې مخه نه شي نیولی
بالاخره ستا د خوشحالۍ هغه ورځ هم راغله ارمان هم دې پوره شو ارمان هم پوره شو بېشکه کورنۍ او ټول ښه خوشحاله یې سره خوشحاله یم کورنۍ به هم دې راغلي یي دلته هو راغلی سخرګنۍ هم هغه هم راغلی ټول خوشحاله دي خوشحاله یم یعنې دا د یو ستر ارمان و ډېر غټ ارمان مې په زړه باندې پوره شو پوره شو ستا غوندې ډېر ځوانان به وي چې هغوی به دا شیبې شماري نو بس هو شته شته که نه شته بېشکه څه ویل لرې دې خوشحالۍ په وخت کې زړه دې څه غواړي چې مې سره شریک کړي زړه خو مې دا وایي که نه هغه وایي کیمرې زه یم چې د هغې په ځای زه په دې تالار کې ګرځېدلی یم بیخي نو بیخي ډېر خوشحاله خوښۍ پاوه کړې یاره دغه نو اوس خوښي ده یاره موږ به ودونه کول غلي به ناست وو نو ژوند دغه دی ملګري هم دې ټول در سره دي نږدې ملګري به هم دې ورکېږي چې ستاسو د فرې انډیوالان پاتې شوي که نه ټول بدل نه د فرې انډیوالان نشته بس همدلته موږ سره یو ځای شوي دي او بس یو سره اولې ورځې نه چې رالو سره وپېژندل نو سره زو څنګ کې یو بل سره کېنو خو چې لنډ کس ما سره نشته د دغه ډله ییز واده او هغه انفرادي واده ترمنځ څومره فرق دی خوښي په هغه کې ډېره وي که په ده کې په دې کې خوښي ځکه ډېره ده چې ډېر انډیوالان دي ډېر ملګري ډېر ملګري دا موږ سره ملګري شول دا یو ډېر غټ تاریخي دغه دی موږ ته یعنې 109 ملګري دي نور پیدا کړه 10 یې کوي ډېر ښه دی ډېر د شکر ځای دی چې هغه د ژوند ستر ارمان دې پوره کېږي او بالاخره دغه دی پوره دی نو او پوره شو شیبې به شمېرې ورته شیبې به شمېرې ډېر مننه جوړ اوسه د کاري صاحب سره غږېږو کاري صاحب ستړی مه شي تاسو ته سلامونه نیکې هیلې احترامات وړاندې کوم الله دې ستاسو به مرسته روغ پاک خاصتۍ او د شت جامې به پرتن کاري صاحب که لومړی راته ځان معرفي کړي نوم یې مطیع الله خالد دی د چپرهار ولسوالۍ اوسېدونکی کاري صاحب هغه خپله خوښي را سره شریکه کړې نن دغه د ستاسې د ژوند یوه داسې ورځ ده چې په ژوند کې البته یو ځل راځي خو انسان ورته ډېرې شېبې او ډېرې ورځې شمېري ډېر خوښ او خوشحاله یو په ټوله کې څه زیات خوشحاله یو یعنې د خوشحالۍ داسې الفاظ نشته چې موږ تاسو ته بیان کړو یعنې دومره احساسات دي دومره خوشحاله یو موږ نننۍ ورځ باندې یعنې د خوشحالۍ حد دی بالکل حد دی یعنې د خوشحالۍ هېڅ داسې الفاظ نشته چې موږ تاسو ته په خوله باندې چې موږ دومره خوشحاله یو دا خو د واده مراسم هم په هوټل کې دي مخکې به په هوټلونو کې ډېر ښه ساز و سرود نو چون چې هغه اوس نشته دی غواړم تاسې یو څه واورم چې د واده اړوند ټپه وي بیت وي غزل وي هر څه وي که بیت ته راشي نو زه به ورته یو غزل ویم خو د واده اړوند به یو څه نه وي خو یو ښه به یو څه به یو د خوښۍ به وي هغه دا چې دی خپله مې لیکلی دی چې خان ته چې په مال باندې ټپه وکړې او شاته چې په خال باندې ټپه وکړې وایه که نه دواړو باندې ښې لګي یار ته چې کمال باندې ټپه وکړې او ما ته خو همدا کیسه څه ښه ښکاري ما ته خو همدا کیسه څه ښه ښکاري ما ته چې رومال باندې ټپه وکړې او ډېر به پکې شور د منګي هم وي ډېر به پکې شور د منګي هم وي څنګه چې کولال باندې ټپه وکړي او دا به په دې دور کې څه ښه لګي شین سترګې چې امرخیل په خبریال باندې ټپه وکړي ډېره مننه کاري صاحب واقعا چې ته بالکل په ټولو کې ډېر خوشحاله هغه د خوشحالۍ اظهار په شعرونو کې راوکړ درنو لیدونکو یو ځل بیا هم ستړي مه شئ د ډلهییز واده د مراسمو په جریان کې غواړم د یو بل ځوان احساسات له تاسې سره شریک کړم په اصطلاح د زوم چې دا څومره خوښه دی ځکه چې د ژوند یوه ستره ورځ ده د خوښۍ او د ارمانونو د پوره کېدو د ده په الفاظو یې غواړو تاسې سره شریک کړو ستړی مه شي خیر اوسې ورور جانه که لومړی ځان معرفي کوئ
نوم یې عزیز الله د ولسوالۍ سرخود او کلم یې هغه کې د مملکي. عزیز الله څومره خوشاله چې د ژوند داسې یو ستر ارمان دې نن پوره کېږي چې ډېرې ورځې شپې به دې ورته شوي والله چې رښتانې خبرې ډېر زیات ورته خوشحاله یو که نه دومره ورته خوشحاله یو چې حد نه زیاته بیخي نور ډېرې هغه نه په ځان باندې نور نه پوهېږو یعنې بیخي هغه د خوشحالۍ حد دی. والا بس حاجي صاحب نه هم ډېره مننه کوو چې والا موږ ته ډېره خوشحالي راکړه بس الله دې ډېر ښه ورسره وکړي او ډېر ترېنه خوشحاله یو بیخي نور دومره احساسات موږ راغلي چې بیخي ځان نور نشي کابو کولی. کنټروله وکړي دي. البته چې راځي به ځکه چې دا داسې یوه ورځ ده چې طبعا انسان پکې خوشحاله یو بیا چې کلونه دې انتظار کړي او بیا دا ورځ راورسېږي په داسې یو خوندورو مراسمو کې انتظار خو ما رښتینې خبرې کړی ده زیات که نه او بل ډېر خوشحاله یو بل دا موږ په خوب کې هم نه راتله ډېر زیات خوشحاله یو فکر دې نه کول چې فکر هم نه داسې ورځ کولی به راشي. بلکل بس الله تعالی راوستله په موږ باندې که نه بس ډېر خوشحاله ډېر شکرګزار یو الله تعالی نه چې موږ ته داسې خوشحالي سیلاب صاحب موږ ته راکړله او ډېر ترېنه خوشحاله یو بیخي. څه لامل و چې دغومره مو دا د خوښۍ ورځ وځنډېده؟ والا لامل خو څه لامل خو دومره نه و خو هغه ته که یعنې نه هغه اقتصادي مشکلات و مشکلات یا خو د لوړ ولور ولور خو رښتینې خبرې چې دا څو کاله کېږي موږ کوژده کړې هغې نسته بس داسې موږ ته خبر راغی چې داسې حاجي صاحب سیلاب موږ ته داسې ودونه کې چې راغللو بس موږ هسې ګپ غونتې ګاڼه بس چې راغلو پروردګار موږ ویل موږ په هوټل کې بیا واده ته موږ ته ډېره غټه خبره ښکارېدله فکر کې نه راتله بس پروردګار نه ډېر بس خوشحاله یو راضي وي ترېنه. خو سرګنۍ خو کوم سخت دریځي نه کوله دا ډول ډله ییز واده کې د اشتراک؟ نه 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 کول هغه موږ نه زیات خوشحاله وو ځکه چې وخت پکې زیات وته یو وخت زیات وته یو بس موږ واسه هم نه کېدله او کاروبار هم کاوه الا ما خپل کور هم چلاوه کاروبار یعنې دومره کېده چې ژوند مو روان کړی خپل ژوند هم روان کړی وای بچت او بسپنه نه کېده. او همداسې معاملې وې. ډېر ښه. ډېر ملګري به دي دلته داسې نږدې د څنګ د پرې ملګری دی پکې شته دی چې په دې واده کې ګډون ولې نشته ولې نه څلور نفر یې خپل کلي نه هغه مې هم ملګری ده ډېر ښه دوست مې ده کلک ملګری مې ده بس ډېر ښایسته ملګري مې هم شته پکې راغلي دي بیرون هلته هم راغلي دي. هغه کورنیو ته د پیغام څه دی چې د ډېرو ځوانانو د داسې سترې خوښۍ د مخ کې خنډ دي او لوړو ولورونه اخلي هغوی ته د پیغام څه دی؟ پیغام یې دا ده ورته ورورجانه چې نن سبا خلک ډېر زیات مشکلاتو سره مخ دي غریب دي هغه په سرګنې ته مې دغه پیغام ده چې ګزاره ورسره وکړي لږ نه ډېره ګزاره ورسره وکړي دومره ورور ترېنه واخلي چې خپل بچي ته خپلې لور ته ترېنه لږ د کور سامان ورته واخلي دومره د ترېنه واخلي نور بعضې ډېر زیات سرکې دي او داسې نور مصارف پیسې زیاتې واخلي 4 لکه 3.5 لکه دومره که نه زه خو د ما دغه پیغام ده چې ګزاره ورته ورسره وکړي خلک ډېر زیات غریب دي. مننه بیا هم ستا په شمول ټولو جوړو ته ډېر ډېر مبارکي مننه. خدای مو دغه خوشحالي بختوره. امین مننه.